Afghan English Academy. Learn 4,000 English words in Pashto. prepare ویل کیږي ملګرو چمتو کول تیارول. مثال ته وګورئ I need to prepare for the exam. زه اړتیا لرم چې د ازموینې لپاره چمتو شم. I need to prepare. زه اړتیا لرم چې تیار شم چمتو شم for the exam د امتحان لپاره. exam ویل کیږي ازموینه امتحان ته. ملګرو زموږ بل لغت چې دی هغه دی present. present ویل کیږي وړاندې کول. مثال ته وګورئ She will present her ideas tomorrow. هغه به خپلې نظریې سبا وړاندې کړي. She will present. هغه به وړاندې کړي her ideas خپلې نظریاوې tomorrow سبا ته. ideas ویل کیږي نظریاو ته. produce ویل کیږي ملګرو تولیدول. مثال ته وګورئ The factory produces cars. فابریکه موټرونه تولیدوي یا جوړوي. The factory دغه فابریکه produces تولیدوي cars موټرې. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی reach ویل کیږي رسیدل. مثال ته وګورئ I hope to reach my goals this year. زه هیله لرم چې په دې کال کې خپلې موخې ته ورسیږم. I hope زه هیله لرم to reach چې ورسیږم my goals زما موخو ته. موخې ویل کیږي هدفونو ته. this year په دې کال کې. ملګرو زموږ بل لغت چې دی هغه دی participate ویل کیږي ګډون کول. مثال ته وګورئ Are you going to participate in the event? آیا تاسو به په دې پیښه کې ګډون وکړئ؟ Are you going to participate? آیا تاسو به ګډون وکړئ in the event په دې پیښه کې؟ relax ویل کیږي ملګرو آرام کول. مثال ته وګورئ You should relax after hard work. تاسو باید له سخت کار نه وروسته آرام وکړئ. You should relax. تاسو باید آرام وکړئ after a hard work وروسته له سخت کار نه. ملګرو زموږ بل لغت چې دی هغه دی remove ویل کیږي لرې کولو ته. مثال ته وګورئ Please remove your shoes before entering. مهرباني وکړئ د داخلېدو د مخه خپل بوټان لرې کړئ. Please remove. مهرباني وکړئ لرې کړئ your shoes تاسو بوټان. Before entering مخکې داخلېدو نه. entering ویل کیږي داخلېدل. ملګرو زموږ بل لغت چې دی هغه دی request ویل کیږي غوښتنه کول. مثال ته وګورئ I would like to request a day off. زه غواړم چې یوه ورځ رخصتي غوښتنه وکړم. I would like to request. زه غواړم چې غوښتنه وکړم a day off د یوې رخصتۍ. day off ویل کیږي رخصتي ده. ملګرو زموږ بل لغت چې دی هغه دی review ویل کیږي بیا کتنه کول. مثال ته وګورئ Please review the document before signing. مهرباني وکړئ د لاسلیک کولو مخکې سند بیا کتنه وکړئ. Please review. مهرباني وکړئ بیا کتنه وکړئ بیا یې وګورئ. The document دغه سند before signing مخکې د لاسلیک کولو نه. signing ویل کیږي لاسلیک کولو ته. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی visit ویل کیږي لیدل کتل کتنه کول. دې ته visit ویل کیږي. مثال ته وګورئ We will visit our grandparents this weekend. موږ به د دې اونۍ یا د دې هفتې په پای کې خپل نیا او نیکه وګورو. We will visit. موږ به لیدنه وکړو به ګورو our grandparents زموږ نیا او نیکه this weekend په دې اونۍ کې. د دې اونۍ په اخره کې weekend ویل کیږي د هفتې اخرنۍ ورځ. د اونۍ اخرنۍ ته weekend ویل کیږي او grandparents ویل کیږي نیا او نیکه ته. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی cancel ویل کیږي لغوه کول ختمول. مثال ته وګورئ They want to cancel the next meeting. دوی غواړي چې راتلونکې غونډه لغوه کړي یعنې ختمه کړي. They want to cancel. دوی غواړي چې لغوه کړي the next meeting راتلونکې غونډه. meeting ویل کیږي غونډې ته. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی consider ویل کیږي په نظر کې نیول. consider مطلب په نظر کې نیول. مثال ته وګورئ Please consider my suggestions. مهرباني وکړئ زما وړاندیز په نظر کې ونیسئ.
پلیز کنسیډر مهرباني وکړئ په نظر کې ونیسئ مای سجیشن زما د وړاندیز. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی کنټین. کنټین ویل کیږي لرلو ته. کنټین مطلب لرل. مثال ته وګورئ this books contains important documents. په دې بکس کې مهم سندونه دي. this books contains دغه بکس لري یعنی په دې کې شته لري important documents مهم سندونه. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی کنټینیو. کنټینیو ویل کیږي دوام ورکول. څه دی؟ مثال ته وګورئ let's continue working on the project. راځئ چې په دې پروژه باندې کار ته دوام ورکو. let's continue working. راځئ چې دوام ورکو کار ته on the project په دې پروژه باندې. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی ډیلی. ډیلی ویل کیږي ځنډول. ډیلی مطلب ځنډول. مثال ته وګورئ the flight was delayed due to bad weather. الوتنه د خرابې هوا له امله وځنډول شوه. the flight was delayed دغه الوتنه وځنډول شوله due to bad weather د خرابې هوا له وجې. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی discover. discover ویل کیږي موندل پیدا کول. مثال ته وګورئ she discovered a new way to solve the problem. هغې د ستونزې د حل کولو نوې لاره وموندله. she discovered هغې وموندله پیدا کړه a new way یوه نوې لاره to solve the problem چې دغه مشکل په حل کې. solve ویل کیږي حل کولو ته. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی escape. escape ویل کیږي تښتېدل. escape مطلب تښتېدل. مثال ته وګورئ the prisoner tried to escape from jail. زنداني هڅه وکړه چې له زندان څخه وتښتي. the prisoner دغه زنداني tried کوشش وکړ to escape چې وتښتي from jail له جیل څخه. نو escape ویل کیږي تښتېدل ته او prisoner ویل کیږي زنداني ته. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی estimate. estimate ویل کیږي اندازه کول. estimate مطلب اندازه کول. مثال ته وګورئ can you estimate the total cost of the project. آیا تاسو د پروژې ټول لګښت اندازه کولی شئ؟ can you estimate آیا تاسو اندازه کولی شئ the total cost ټول لګښت of the project د پروژې. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی include. include ویل کیږي شاملول. مثال ته وګورئ please include your contact details in the form. مهرباني وکړئ په فورمه کې خپل تماس تفصیلات شامل کړئ. please include مهرباني وکړئ شامل کړئ your contact details تاسو د تماس تفصیلات. صحیح د ډیټیلز ویل کیږي تفصیلات ته in the form په دې فورمه کې. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی improve. improve ویل کیږي ښه کول. improve مطلب ښه کول. مثال ته وګورئ you should improve your writing skills. تاسو باید خپل د لیکلو وړتیاوې ښې کړئ. you should improve تاسو باید ښې کړئ your writing skills تاسو د لیکلو وړتیاوې. limit. limit ویل کیږي ملګرو محدودول. مثال ته وګورئ we need to limit the number of participants. مونږ اړتیا لرو چې د ګډونوالو شمیر محدود کړو. we need to limit مونږ اړتیا لرو چې محدود کړو the number of participants د ګډونوالو شمیر. participants ویل کیږي ګډونکو ته. څوک چې په دې کې ګډون کوي هغه ته participants ویل کیږي. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی replace. replace ویل کیږي بدلول. دغه په ځای بل شی راوستل ته replace ویل کیږي. څه دی یو شی تا سره یې کنه دغه په ځای ته بل شی راولي. مثال ته وګورئ we need to replace the broken chair. مونږ اړتیا لرو چې مات شوي چوکۍ بدله کړو. we need to replace مونږ باید بدله کړو the broken chair دغه ماته چوکۍ.